په کوټه کې دا قصه مخې ته راغلې وه، یو دوه ماشومان پیدا شوي وو چې کله به نور و ورځ به وه، لمر به په دیو باندې لګېدو، نو دیو به کار شو کولی، دیو به خپې شوې خوځولی، لاس به یې شو خوځولی، ګرځېدل کار به یې شو کولی، خو چې کله به ماښام شو نور به پرېوتو نو دا ماشومان به معذوره شو، دیو به بیا هېڅ نه شو کولی. د ورځې به د پلار سره لاړل کار به یې کوه نور به، خو چې ماښام به شو نور به پرېوتو نو بیا به یې پلار په شا باندې راخیستی او دیو به نه خپو کار کوه، نه به یې لاس کار کوه، نه به یې ژبې کار کوه، هېڅ یې نه شو کولی. دغه ماشومان دغه ته ویلی کېږي سولر کډز، شمسي ماشومان، د انور نه به کار کوو. دا کیس چې کله پیمز اسلام آباد ته ریفر شو نو هلته ډاکټرانو چې د دې چیک اپ وکړو ویل چې په دې کې دا کم ډوپامین چې کم سیکریټ کېږي ډوپامین هارمونز چې کله لمر وي نو ډوپامین سیکریټ کېږي، چې لمر پناه شي نو ډوپامین نه سیکریټ کېږي. او ډوپامین زموږ په وجود کې هغه هارمونز دي، هغه کیمیکلز دي چې د هغه کار دا دی چې مثال یو انسان خوشحالي وي دغه ډوپامینز په وجه خوشحالي وي، یو انسان موډ برابر دی یا نه دی د دغه ډوپامین په وجه، یو انسان لاس وهي خپې وهي کار کوي خبرې کوي دا د دې ډوپامین په وجه باندې. نو کله چې به نور و دغه ډوپامین به سیکریټ کېدل، دغه ماشومانو به کار کولی شو، خبرې به یې کولی شو، لاس به یې وهلی شو، خو چې کله به ماښام شو نو د ډوپامین دغه کیمیکل سیکریشن به د دې په وجود کې بیا ختم شو. نو دا بیا پلار راخیستي و کور ته په شا باندې به یې راوړل، بیا به دا دغه شان معذوره پراته وو. دغه ماشومانو ته د سولر کډز نوم ورکړو. دیو له بیا یو قسم میډیسن ورکړه جاري دوايانې چې هغه به دیو خوړلې نو په تیاره کې چې کله به لمر نه و بیا به هم د دیو ډوپامین سیکریټ کېدل نو دیو به خبرې او دیو به کار کولی شو. خو چې کله دغه جاري میډیسن دی نه یوز کوي نه استعمالوي نو بیا به د دیو دغه ډوپامین هارمونز چې دی نه سیکریټ کېږي نو دا به دغه شانته کې بیا معذوره وي. دغه دي سولر کډز.